سلامونه او نیکې هیلې ټولو لربرو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانانو ورونو زمان د نن لایف درې موضوع ده. یو د حمدالله محب صاحب سره چې په لندن کې کومه واقعه راغلې د هغې باره کې به زما خبرې وي. بل د طاهر خان چې د افغانستان درې رنګه بیرغ وي په هوټل نه دی لګېدلی، نو ډېر زیاتې ویډیوګانې په هغه باندې کېږي او پښتانه سره په خپل کې په جنګ دي، په هغې باندې به خبرې. بل 3 کاله پس الحمدلله د دې میډیا د لارې زموږ استازي په هلو ځلو په وجه باندې یو افغان هلک خپل مور او پلار ته لاړو او د هغې په باره کې هم زه خبرې کوم چې د یوروپ کې چې کوم خلک دي چې دا څومره پاک نفس والا او څومره په وطن او څومره په افغانیت او په اسلام مین خلک دي، نو په دې باندې به زما خبرې. سلامونه ته وعلیکم سلام. عزتمن هیله کوم چې دا ویډیو شیر کړئ او مخکې زما پیغام ورسي. افغانانو تاسو معلومات زه دا 15 ورځې په سفر کې وم او حمدالله محب صاحب سره چې کوم په لندن کې یو واقعه راغله هغې ته کنځلې وشوې، هغې ته بدې ردې وویل شوې. موږ افغانانو ورونو موږ همیشه دا دغه کړی چې دا هیڅ کله نشي کېدی چې په یو کوټه کې لس غله ناستې لس غله او دا نه د یو ته وایي چې ته غلې، دا هیڅ کله نشي کېدی. موږ حمدالله محب صاحب باندې ما نیوکې کړي د نظام د چاپه کېدو نه وروسته ته ویډیوګانې موجود دي. موږ نن یو څو سواله کوو. موږ اول نه دا خبره سپینه کوو چې موږ په قوم پرست سړي باندې نالت ویو. قوم پرست سړی هېڅکله مسلمان کېدی نشي، ځکه چې هغه د حق سره ونه درېږي او د خپل قوم سره په ناحقۍ کې ودرېږي، هغه مسلمان نه دی. ځکه د پیغمبر علیه السلام حدیث شریف دی چې یاره هغه سړی زمانه نه دی چې کوم سړی قوم پرستي کوي. خو موږ دا سوال کوو چې آیا په افغانستان کې ولې اشرف غني صاحب ته دلته چې راشي په لندن کې کنځلې کېږي؟ ولې حمدالله محب ته یوازې کنځلې کېږي؟ ولې دا نور خاینان نه دي؟ ولې دا نور وطن فروشان نه دي؟ و دا نور قاتلین نه دي؟ یوازې حمدالله محب صاحب یا اشرف غني صاحب ګناه کړي چې دلته لندن او دې ځای ته کنځلې ورته کېږي؟ ولې هغه خلکو ته چې 14,000 افغانان مسلمانان په دشت لیلی کې شهیدان کړه هغې ته ولې کنځل نه کېږي؟ هغې ته ولې بدرن نه ویل کېږي؟ هغې ته خو میلر ورته دغه لګوي تمغې لګوي، په هغې باندې خو تاسې ښه خوشحاله استئ چې 14,000 افغانان په دشت لیلی کې مسلمانان شهیدان کړي دي. هغې ته څوک څه نه وایي، خو حمدالله محب ته ردي کنځلې او بدې ردې وایي. ولې دغه خاینینو ته چې په دې ترکي کې اوس ناست دي دا وطن فروشان چې دا 10 کاله د امریکایانو سره یو ځای هلته راغلي وو او دا وطن یې تباه او برباد کړو، د افغانستان د تباهي او د بربادۍ پروګرامونه جوړوي او دا اوس هم جنګ ته لمنه و چې افغانستان کې جنګ ورخلی یو بل لانجې. ولې هغې پسې خلک نه راځي؟ ولې هغه خلکو پسې خلک نه راځي چې کله د اشرف غني صاحب حکومت ختمیږي او دا په تیاره کې کینی او اسلام آباد ته ځي وروره د ایسای او نایسای معلومه شو؟ ولې هغه خلکو پسې خلک نه راوچتېږي؟ دا کم انصاف دی؟ دا کم پښتو؟ دا کم افغانیت؟ دا کم مسلماني ده؟ زه به ستاسې دغه دا ومنم چې تاسې کله دغه خاینینو پسې م راپاڅېږئ که نه، تاسې بیا هغه خاینینو پسې م راپاڅېږئ چې وروره زمونږ د هلیکاپټر یې ویشتلو او 8-9 دانې پیلوټان شهیدان کړل د اشرف غني صاحب په وخت کې، تاسې بیا هغې پسې بیا راوچت شئ که نه. نو صرف دا ټارګېټ کېږي. ولې موږ هېڅکله قوم پرستۍ ته نه منو. ما ته خپله بعضې ټیم ما ته ډېر افسوس راشي. زما په وجه باندې زما یو دري زبان ورو ماته ویل، یو ځای کې بعض ماته ویل چې دا یو باچا بسیار قوم پرست است. وایي ما ورته څه شي قوم پرستي کړې ده؟ څه شي قوم پرستي کړې ده؟ باچا خو دلته چې راغلی باچا کمول خو 90% په خپلو پښتنو باندې نیوکې کړي، 10% دا حق نه لري چې په دري زبانو باندې نیوکې وکړي. اوس که زه په خپلو پښتنو لیډرانو باندې زه نیوکې کوم نو یاره زه حق نه لرم چې زه په دري زبان یا په پارسي زبان باندې نیوکې وکړم. هغې کې خاینین نشته، هغې کې غداران نشته، هغې کې وطن فروشان نشته. کابل چا وران کړی دی؟ ولې دا کابل یوازې حکمتیار وران کړی؟ دا کابل یوازې سیاب وران کړی که نور هم دا کابل وران کړی؟ نور هم دلته 14 حکومتونه جوړ کړي وو. 20 کاله تاسې دلته کم وحشت و چې تاسې ونه کړو. 20 کاله وزارتونه هم تاسې سره، 20 کاله د ډالر هم تاسې وخوړه، 20 کاله هم دا وطن هم برباد او تباه او برباد کړو. زه د دې وطن مشر بچی وم، مشر ورور وم، ما ته کم نظر دې ما ته وکړو، په کومه سترګه دې ما ته وکتل؟ زما په دې کابل کې دا خبرې نه دي. موږ خو دا ویو چې دغه دواړه ژبې چې دي د افغانستان ملي ژبې دي. په دې کابل کې خلکو په پښتو باندې عریضه نه شو لیکلی،
ورته به ویل چې په دریځ به یې راوړئ. په دې سفارتونو کې، په دې ایټالیا کې، په دې نورو ځایونو کې، په امریکا کې او په نورو ځایونو کې ما خپله همدا په 2015 کې په دې لندن سفارت کې لانجه کړې ده. په هغې باندې تاسې وروره سترګې پټې دي چې صرف نن ستاسې نه قدرت لاړ وروره تاسې موږ ته وروره پاشستان هم یوئ، تاسې وروره موږ ته قوم پرستان هم یوئ. که زه قوم پرست وي خو دا اوس د طالبانو حکومت راغلی تقریبا ټول د پښتنو حکومت دی، خو ما به سهار او ماښام به ویلی چې طالبان زنده باد وروره دا دی واغه دی. هغه زه طالبانو باندې نیوکې کوم که نه کومه، په مشرتابه باندې نیوکې کومه، په ملا هیبت الله باندې نیوکې کومه، په ملا برادر صاحب باندې نیوکې کومه. زه خو په هر چا نیوکې کومه. زه خو دا داسې سړی نه یم چې ستا د غونده کې څه مهربانه چې راشي د مهربان یو قاتل خاین چې په زرهاو افغانان شهیدان کړي د هغې پسې تاسې ورور زندهباد او بېرغم راغوستی دی. ما خو په هر چا په دې میډیا کې نیوکه کړې ده. نو خبره دا ده چې خپل ځانونه اصلاح کوئ. موږ دې وطن کې د قوم پرستۍ سخت خلاف یو. موږ په دې وطن کې نور د بربادۍ سخت خلاف یو. موږ په دې وطن کې نور د جنگ سخت خلاف یو. نور دغه ولس د افغانان نور د جنگ توان نه لري. نور مه بربادوئ دا وطن تباه بر. موږ چې دغه نیوکې اوس کوو، موږ په دغه طالبانو چې نیوکې کوو ته ویل چې ځان اصلاح کړه. تم د تور شپو طرف ته روان یې. ملي شه، افغانانو ته مخ راواړوه، ولس ته مخ راواړوه. 50-60 طالبان د خپل کار کوي ستا. ولس تا ته مهم دی. په میلیونها ولس ملي شیانو ته اجمن شه، ملي بیرغ ته اجمن شه، ملي اردو راوله، د قدر خلک راوله. نور کوم افغانان چې په کوم شي خوشحالیږي ځکه د ولس لپاره ته راغلی. نو دا خو څه بده خبره نه ده. که زما دا خبره بده خو ماته د طالبانو ووایي. زه د طالبانو باندې دومره نیوکې ما کړي، په دغه لایفونه پراته دي، دغه د موبین صاحب د قاري صاحب خوسي ټولو په دې لایفونو کې راغلي. ما په هغې وخت کې نیوکې کړي او اوس یې بیا کومه ځکه چې د اصلاح دپاره کوم. زه د جنګ دپاره د دغه کو پرون ما د خدای لپاره افغانانو پرون ما هلته یو سکریم وخوړو په دغه کې په هالینډ کې. بل چا مېلمه کړی م هغه ویډیو به تاسې زما په دې پیج کې کتلي. بعضې ما ته لیکلي وایي دا یې د دغه پیسې دې وخوړې، د ملت پیسې دې خوړلي. د 2 روپو اسکریم دی د 1 روپو. ما ته لیکي چې تا د ملت پیسې خوړل. زه خو وزیر نه وم نه وکیل وم. دغلته خپله مزدوري کوم، د افغانستان سره کومک کوم. د افغانستان څه مې چې د وسه کېږي هغه خپل کومک د ضرور نه چې تاسو په دې میډیا کې ووایم. نو خبره دا ده چې دغه د حمدالله محب صاحب سره کوم واقع شوې ده، کوم دغه شوی دا موږ په کلکو ټکو غندو. او دغه چا چې کړي ده دا د نر بچی شي خپلو خاینینو پسې دې راپاڅېږي چې هغه ترکي کې ناستې غداران او بلډینګونه اغوستي. هغه په کابل کې بلډینګونه جوړ کړي، هغه په لندن کې بلډینګونه جوړ کړي، هغه په امریکا کې بلډینګونه جوړ کړي، هغه په دوبۍ کې بلډینګونه جوړ کړي. او د افغانانو په سر باندې سودا کړې ده. زموږ په کلو ولسونو باندې بمبارۍ کړي، زموږ په جوماتونو باندې بمبارۍ کړي، زموږ په مدرسو باندې بمبارۍ کړي. امریکایانو ته به یې ویلې دا دهشتګرد دي، امریکایانو ته به یې دا ویلې دا تروریستان دي، امریکایانو ته به یې دا ویلې دا پلاني دي بیساني دي. زمونږ هم ولسونو باندې بمبارۍ او تباه او برباد کړو. که نه رانسي هغې پسې راپاسېږي کنځلې ورته وکوئ. تاسې ته یو حمدالله محب ښکاري. زه د حمدالله محب دفاع دلته نه کومه چې زه وایم چې حمدالله محب دغه دی، خو زه دا وایم چې ولې داسې یو کس به ټارګټ شي؟ ولې تاسې دا نور تاسې ته نه ښکاري؟ نور ستاسې ورور صاحب مهربانه ستاسې قهرمانان دي، وطنان دي، او دا زموږ صاحب مهربانه خاینین شو. خیر خو یو سي، موږ خو ډوډۍ خورو، څه او دا خو نه خورو، بل شی خو نه خورو. موږ خو هر شی پېژنو. خبره دا ده چې دا کارونه چې دي دا کارونه ستاسې په خیر نه تمامېږي. دا کارونه ستاسې د یووالي په تمام نه تمامېږي. ته دا فکر وکړې چې یاره ما سره به دلته خلک ودرېږي، والله کې در سره ودرېږي. او الحمدلله موږ په افغانانو خپل ځوانان زموږ شته دی چې تاسې له جوابونه درکړي. او موږ حمدالله محب ته ویو چې بالکل به غم نه کې، بالکل به غم نه کې. موږ تا سره په دې وجه نه ودرېږو چې یاره تا نظام کې یاره داسې زموږ ته ګلان په سر کې ایښی، داسې غټه توره دې کړې ده. موږ تا سره په دې ودرېږو چې تا سره بېانصافي شوې ده. موږ تا سره په دې باندې ودرېږو چې هغه خاینین چې د افغانستان کې 2-3 حکومتونه جوړ کړي، هغه خاینین په زرهاو په لکاو افغانان چې مهربانه در په در کړي دي، شهیدان کړي دي، هغې ته څوک څه نه وایي او ستا غوندې سړي پسې خلک راپاڅېږي. نو په دې وجه تا سره موږ ولاړ یو، دا په کلکو کاڼو، او موږ تا ته دا هم ویو ته چې ته خپله سیکورټي نشي کولی. نو الحمدلله داسې په زرهاو افغانان ستا دپاره په دې لندن کې ولاړ دي. تا ته موږ ودرېږو چې ته کلم ځې دلته هر ځي تا
موږ ته ټلیفون کوئ انشاءالله ستا سیکیورټي نه د برطانیه سیکیورټي ته ضرورت شته دی نه د امریکایانو ته شته دی خپل افغانان تا سره به انشاءالله ګر چاپېره ودرېږي او بیا د نرد دوی زه وګورم چې دا راشي عبدالله محب ته یې کنځل وکړي چې په همدې لندن کې به موږ موټر پسې راکاږو که څه کچر ورسره بیا کوو بیا ورسره موږ بیا په طریقه باندې پوهېږو بیا دلته قانون هم شته دی عدالت هم شته دی هر څه شته دی موږ هېڅکله د خپل مشرانو یا د خپل ولس بېعزتي نه غواړو موږ دا ویو که انصاف دې بیا وشي ټولو ته د یو نظر وشي نو خبره دا ده چې دا انتهایي غلط کار شوی دی انتهایي مخکې اشرف غني صاحب سره دغه شان دغه وشو تاره د کنځلې ورته کړې اوس همدغه محب او دغه فاشستانو ته ویم دغه د امریکې او د نورو ایجنټانو ته ویم که نه رانسئ هغه خپلو مشرانو پسې م راپاڅېږئ چې دا وطن یې تباه او برباد کړی دی دا وطن د بدبختیانو سره مخامخ کړی دی دغه 20 کاله تاسې دا خدای چې څه نخرې ونه کړې په افغانستان کې ما ته هغه وخت ما یاد دی هغه وخت چې کرزی صاحب کله په 2002 کې کېناست د دې لوی پکتیا نه 1500 مشران راغله 1500 یې افغانان ورونو د پړګیو د شملو د وطن 1500 مشران راغله او ویل موږ کرزي صاحب سره ګورو ځکه موږ یو افغان پښتون دی موږ سره ګورو خپل د مبارکۍ لپاره راغلو او د دې ارګ د خولې نه تاسې وشړل تاسې ورته ویل تاسې حق نه لرئ ولې خیر خو یو سي وایي ګیره زما واک یې زما نه وطن زما زه وروره په دې وطن کې مشر ورور یم په دې وطن کې ما ډېرې قربانیانې ورکړي ته خالد ما یو رئیس جمهور ته نه پرېږدي او بیا 1500 مشران زما نو زه بیا ستا مشر ته احترام لرم خبره دا ده چې موږ هېڅکله د قوم پرستۍ خبرې نه دي کړي موږ هېڅکله زه ځکه قوم پرست ویم نو ما به د اشرف غني صاحب پسې ما ویډیوګانې کړي دي ما د نورو جهادي لیډرانو دا خو ټول تقریبا د پښتنو سره تعلق لري دغه طالبان خو ټول تقریبا د پښتنو سره طالب لري ته ورشه زما دا ویډیوګانې وګوره اوس زما دا برنامې وګوره نو خبره دا ده چې موږ هېڅکله داسې دغه نه دی کړی نو افغانانو ورنو بلکل چې تاسې په میډیا باندې راغلي یاستئ او د دغه فاشست انسان چې دې حمدالله محب ته کنځلې کړي او د پام کړې ده بلکل د نر بچیان هستئ په حق هستئ دغه که دومره د نر بچی خپلو هغه خاینینو پسې د راپاڅېږي چې هره ورځ په فرانسه او په ترکیه او په نورو ځایونو کې د افغانستان د بربادۍ او د جنګ ته لمنه وي او بیا افغانان د بدبختۍ طرف ته وي هغه پسې راپاڅېږي که دومره نه رانستئ خو هغې پسې خو تاسې نه راپاڅېږئ هغې ته خو تاسې قهرمانان او اتلان ویوئ نو زما هغه قاتل او خاین شو او تاسې هغه اتل شو هغه اشرف غني ته چې تاسې کنځلې بدې رد ویوئ د دې اشرف غني امر تاسې منلو والي به یې در ولېږلو والي به هم بېرته را ولېږلو ورپسې به راپاڅېږي سړی به یې دله بندي کړو چې ښکاره به افغانان وژلي وو ښکاره به یې دلته وروره خلکو په سرونو باندې میخونه ټکولي وو تاسې به ټول راپاڅېدې صاحب مهربانه دومره زور به فشار به په حکومت راوړو سبا له به را خلاص کړو تاسې کوم وحشت دی چې دلته ونه کړو کوم ظلم دی چې دلته ونه کړو نن چې تاسې دا بده ورځ وینئ خو تاسې خو انصاف ونه کړو 20 کاله حکومت ستاسې سره و 20 کاله زه به یو اشرف غني صاحب یو کرزی صاحب باندې څه وکړم نورې چوکۍ خو ټولې تاسې سره وي نورې پیسې خو ټولې تاسې سره وي نور امکانات خو ټول تاسې سره وو هغه تاسې مهربانه وویل بلډینګونه ورشئ تاسې وګورئ په دې کابل کې دا بلډینګونه د چا دي تاسې ورشئ وګورئ په دې خارج کې دا بلډینګونه د چا دي تاسې وګورئ چې دا 20 کاله بمباریانې او څوک ووژل شو څوک تباه او برباد شو د خدای دپاره موږ دپاره ما دپاره کندهار ننګرهار لوګر لغمان کونړ او پنشیر او بامیان ما لپاره ټول یو دي د افغانستان حصه ده نو څنګه زما په هلمند بمباري کېږي ته ورته خوشحاله خیر دی خو که ستا ولایت خالي د سر در ښکاره کړم صاحب مهربانه دا خو نه کېږي ورونو دا خو بیا داسې دغه نه کېږي دا خو بیا د مطلب دا دی چې ته ځان ته یو باچۍ په دې ولس کې ځان ته بل په افغانستان کې ځان ته بله باچۍ شروع کړې ده نو خبره دا ده چې په دې انتهایي غلط کار شوی دی او باید موږ آینده کې موږ خپل هغه مشرانو ته ویو چې دلته په اروپا کې اوسېږي په هر ځای کې اوسېږي تاسې انشاءالله غږ کوئ په لسهاو نه په زرهاو افغانان به انشاءالله تاسې ته ځان در رسئ ځکه موږ تاسې نه ډېر خفه یو موږ تاسې نه ډېر خفه یو د پخواني حکومت بعضې چارواکو نه خو موږ دا ویو چې دغه خلکو ته موږ موقع نه ورکوو چې تاسې بېعزته کړي دغه تلیفونو کې ما ویلي دي چې دغه خلک یې په هګۍ باندې کم از کم ولې خو بیا خو ټولو سره د یو رقم ته دغه وشي ولې د یو قام یا د یو محدود کسان ټارګټ کېږي غټ مګرمچان خو دا اوس هم بعضې په یو ځای کې او په بل ځای کې ناست دي هغې ته تاسې څه نه ویل تاسې راځئ صاحب مهربانه اشرف غني صاحب یا حمدالله محب هم رانیولې دا 2-3 کسان دا حکومت 20 کاله چا سره و ولې موږ ړانده یو نو خبره دا ده چې په دغه باندې زما همدغومره خبرې وي بل افغانان ورونو د تاسې زلمیانو ته ویم د ټیک ټاک ځوانانو ته ویم زما دا خبره ښه واورئ تاسې ما ټول پېژنئ او زه ستاسې ویډیوګانې ګورم بله ورځ طاهر خان
یو ویډیو راغلی ده د ښکته وطن هغه په هغه بیرغونه لګولي د افغانستان بیرغ نشته دی. اول خو دا دی طاهر خان ښه دی که بد دی خپل وټلی دی که د افغانستان بیرغ لګوي که نه یې لګوي زموږ ورسره څه کار دی که لګوي کور یې ودان که نه یې لګوي کور یې ودان د بدو ردو زموږ هغې سره څه حق دی. بل دا دی چې دغه خپل خلک هم تاسې وګورئ خپل خلک هم د افغانستان خپل خلک هم ملي بیرغ نه مني او د خدای په لحاظ باندې خپل خلک خپل افغانان په دې لندن کې ناست تاسې یقین وکړئ چې د دې د ملي بیرغ سره اساسیت دی. تاسې یقین وکړئ چې ما د دې په فیسبوکونو کې د کشمیر د فلسطین دپاره پوسټونه لیدلي خو د افغانستان دپاره دا شل کاله چې کوم ظلم وشو یقین وکړه که ما پوسټ لیدلی. نو خبره دا ده چې طاهر خان ته زه ګیله ولې کوم که ورته ویم ټیک ده طاهر خان ده دا نن د طاهر خان نه پوښتنه وکړي چې دا طاهر خان افغان دی که نه دی دا دې په دې لایف کې ووایي چې یاره زه افغان نه یم هغه پوهېږي چې هغه افغان دی دغه کوم درې رنګه ملي بیرغ چې دا یوازې زموږ نه دی دا د طاهر خان د پلار نیکه بیرغ هم دی. نو خبره دا ده که زه په طاهر خان باندې دغه کومه نو زه به ورته کم از کم دومره یو ګیله وکړم چې ای طاهر خان وروره تا په دې رسټورانټ باندې دا د نور بیرغونه لګولي دي وروره موږ خو ستا افغانان یو ستا پښتانه یو وروڼه ولې دا زموږ بیرغ دی نه لګولی په دې باندې خو شی نه کېږي چې د نورو ملکونو بیرغونه لګي او زموږ د افغانستان بیرغ چې ستا د پلار نیکه وطن دی ته یو افغان ته یو پښتون نو ته ولې دا د افغانستان بیرغ دی نه دی لګولی. دلته په لندن کې یقین وکړه د کشمیر په رسټورانټ باندې ما د افغانستان بیرغ لیدلی ما پې ویډیوګانې کړي یقین وکړه چې ما دوه ځایونو کې په دې خپلو سترګو مې لیدلي چې کشمیریان پنجابیانو د افغانستان بیرغ په خپل هوټل باندې لګولی خو د تاسو یم افغانان ورونو د پی ټي ایم په جلسه کې الحمدلله د افغانستان بیرغ وي د اچکزي صاحب په جلسه کې د افغانستان بیرغ وي د دې عمران خان پی ټي ای په جلسه کې د افغانستان بیرغ وي نور تاسې څه شی غواړئ ولې عمران خان د افغانستان بیرغ راولي د دې کې دته خو بس یې که نه د پی ټي آی څومره غټه جلسه او په هغې کې هماغه بیرغ دغه د پی ټي آی والا ورونه زموږ خوځوي پرونه سره اختلاف و هغه بېله خبره هغې خبرو پسې مه ګرځئ مګر نن د هغه پی ټي آی والا ورونه چې په لکاو تعداد دی هغه د عمران خان جلسه وي هغه د افغانستان بیرغ راغوستی ورور ته یې مهربانه خوځوي خو بس یې نور تاسې څه شی غواړئ په اسلام آباد خو یې درته نه شي لګولی نو تاسې ولې خپلو کې کنځلې بد رد بیا وایي د بیرغ په سر باندې تاسې ما کوم لس 15 ویډیوګانې وکتې چې کنځلې دي او بد رد دي مهربانه تاسې یو بل ته بیا وایي دا کوم اسلام دی دا کومه پښتو دا د خدای په لحاظ باندې ولې هر یو شي نه یو تاسې بس کښېنئ اوس زه نه وینم چې ویډیو مه کوئ چې کښېنئ بس ویډیو وکړئ طاهر خانه د چندې پیسې دې راوړي وروره د چندې راوړي که دی دې راوړي تا وله ورکړي چا وله ورکړي هغه به دې پوښتنه وکړي پرېږدئ بس دی د خدای په لحاظ باندې یو ګیله ځینه موږ کولی شو مګر په طاهر خان باندې موږ زور نه شو راوړی نه د بد ردو موږ سره هغې سره زموږ حق شته دی چې هغې ته موږ بد رد او کنځلې ورته وکړو ولې نفرتونه جوړوئ زه چې څومره فالوور لرم هغه شان طاهر خان هم لري بل هم لري هغه په هغې باندې خفه کېږي زما په سر باندې په دې لندن کې قسم په خدای دی چې زه لاړم دغه مخکې موده کې بریډفورډ جومات ته ما ته مې یو ملګري ویل ستا په خلاف به یو ځای کې چا خبره وکړه وایي چې نو یو پیاله یې پرته وه سړي پیالې په هغه سړي پسې راګوزاره کړه په لندن کې نو خبره دا ده چې هغه سړی په ما خفه کېدو داسې په طاهر خان هم خفه کېږي داسې په یوسف جان هم خفه کېږي داسې په الکوزي هم خفه کېږي داسې په بل هر سړی فالوور لري تاسې لږ احتیاط کوئ په دې شي کې مه کوئ دومره حد ته مه ځئ دغه خپل بیرغ موږ که احترام وکړو بل به انشاءالله زموږ نه زیات احترام کوي نو بس دی اوس د افغانستان بیرغ د پاکستان په ګوټ کې دی ورونو او موږ فخر کوو په دغه ورونو باندې چې زموږ درې رنګه بیرغ رالي او زموږ خوشحاله موږ په دې خوشحالېږو او طاهر خان ته موږ ویو چې وروره دغه زما دغه ضرور سي مهرباني وکړه دغه لر او بر پښتانه افغانان ټول وروڼه یې سره په کوم شي باندې چې سړي زړه دردېږي هغه کار مه کوه د افغانستان بیرغ دی که ته یې ولګې که ونه لګې دا زموږ ملي بیرغ دی موږ فیصله کړې ده چې دا زموږ ملي بیرغ دا ستا د پلار نیکم دی زموږ د پلار نیکم دی خو تا ته یوازې رسټورانټ ته د ښکته پښتانه نه درځي تا ته د افغانستان پښتانه افغانان هم درځي نو هغه به په دې باندې خوشحاله شي ستا به کاروبار کې برکت هم وي او افغانان به هم د دغه دې په خاطر نه چې د بزنس په خاطر ولګي خو زموږ ګیله تا نه کېږي وروره چې تا د بل ملک بیرغ لګولی د افغانستان درې رنګه بیرغ دی نه یې لګولی نو که دغه وي موږ تا ته فقط په احترام د ورورۍ په فضا کې دا ویو چې د افغانستان بیرغ ولګوه ته زموږ ورور یې موږ ته اختلاف هغه په خپل ځای دی هغه مګر موږ او تاسې یو ورونه یو قوم یو خلک یو او دا بعضې خلک راپاڅېږي وایي ما ته مخکې خبره کړه وایي چېرې ته لر او بر میږي لکه دا بعضې د رضوانونه چې زما په پښتو باندې نه پوهېږي زه په پښتو په دري خبر نه شم کولی اوس مې پوهول وروره لر او بر باندې قوم پرستي نه ده وروره الله تعالی په قرآن کې د قومونو ذکر کړی نو دا زما قوم دی دا زما وجود دی
که لر دی او که بر دی دا ټول یو افغان یو پښتانه یو ورونه دي سره که ملکونه هر څومره جدا شي که هر څومره که څوک په انډیا کې اوسېږي که څوک په لندن کې اوسېږي که څوک په امریکا کې اوسېږي که څوک په جرمني کې اوسېږي دا او افغان وي هغه د وروره زموږ قوم دی زموږ دغه الله تعالی په قرآن په خلاف خو زه نشم راتلی چې زه اوس وایم چې ښکته پښتانه چې دي هغه زما نه جدا دي په کرخو باندې قومونه نه بیلیږي په کرخو باندې دا شی نه زموږ نه څوک نشي بیلولی دا لر او بر یو افغان دی یو افغان و یو افغان به وي که په دې څوک خفه کېږي او که دې قوم پرستي نشته وروره که چېرته ظلم وشو د ظلم په خلاف باندې زما دا ټول قوم یو طرف ته او تا سره ظلم وشو زه به تا سره ولاړ یم دا د انسانیت او د مسلمانۍ طریقه ده مګر په دې موږ ته څوک دا پیغورونه نه راکوي چې یاره تاسې قوم پرستي هستئ دا موږ خدای پاک پیدا کړي یو زموږ 15,000 کاله تاریخ دی موږ یو افغانان که په لر کې دي که په بر کې دي دا ټول یو پښتانه یو افغانان دي دا قوم پرستي نه ده وروره او دا زموږ دغه ده بل ورونو الحمدلله زما دغه میسج دغه ځینه لږ لږ کار جوړ کړئ او تاسې ترنه وړې ویډیوګانې جوړ کړئ جوړوئ نور خو زه هم تاسو ته دا میسج د یوروپ مومن مسلمانانو او افغانانو ته ورکوم چې اپریشه ستاسې په مور پلار شه واقعي چې افغانان هم تاسې هستئ واقعي چې مسلمانان هم تاسې هستئ واقعي چې تاسې په وطن باندې خفه کېږئ په زرهاو نه په لکاو په میلیونهاو ډالر او پونډونه تاسې د افغانستان سره کومک وکړي دا اوس چې په افغانستان کې کوم کونډې یتیمانو سره کومک کېږي دا همدغه ستاسې مومن مسلمانان چې په یوروپ کې ژوند کوي او تاسې ته څوک بدې ردې وایي مومن مسلمانان تاسې هستئ چې د خپل وطن د خپلو کونډې یتیمانو د خپلو خپلوانو سره کومک کوئ آفرین شه او ستاسې په مور پلار شه موږ در باندې فخر کوو او دا هم همداسې دوامدار وساتئ بیا د بې د مافې کاروان به روان وي او سپي به غاپي د خلکو خبرو پسې مه راځئ تاسې هر یو که 1 روپۍ که 2 روپۍ که 5 روپۍ که 10 روپۍ وي تاسې د وطن د خپلو خپلوانو د کونډو یتیمانو سره کومک کوئ دا یو عظیم جهاد دی دا یو عظیمه مبارزه ده هغه خلک چې تاسو ته بېدبي د ډېره مافي سقشویه ویلې هماغه د افغانستان سره هماغه سقشویه چې دی ورته دغه ویلې هماغه د افغانستان سره کومکونه کوي هماغه د افغانستان د کونډو یتیمانو سره کومک کوي نو تاسې مومن مسلمانان هستئ چې د خپل وطن او د خپلو خلکو سره کومک کوئ بل افغانانو ورونو یو زیری درکم نن یو تقریبا 2 میاشتې مخکې ما یو چا ما ته ټلیفون وکړو چېرې زموږ یو خپلوان ورک دی 3 کاله کېږي او ته مهرباني وکړه چې د هغه دپاره ویډیو وکړه زه خو دغه د ورک او دغه ویډیوګانې نه کوم ځکه زما هغه تګلاره بدله ده بعضې ملګري وایي یاره زما دا پوسټ شیر کا د خیر کار دی زه پوهېږم ورور چې د خیر کار دی خو زه د یو شي نه ډېر سخت یېرېږم چې د پیسو په معامله کې ځان ډېر لرې ساتم زه خپل یوټیوب چینل تاسو نه ښیم چې یاره دا یوټیوب چینل دغه کوي ما ته پیسې راځي ځکه چې زما طبیعت بېل رقم دی زه داسې نه یم چې چا یوټیوب چینل جوړ کړي دي ګنې هغه خراب دي خو زه د پیسو طرف ته بالکل نه ځم زما خپله تګلاره معلوم نو ما هغه یو ملګري ته په ترکي کې دی زموږ یو کلیوال دی هغه ته ما ټلیفون وکړو ما ورته ویل چې ته یو ویډیو جوړه کړه د دغه هلک دپاره کېدای شي د هلک خدای پاک را پیدا کړي نو هغه ویډیو جوړه کړه تاسې یقین وکړئ چې 3 کاله پس تقریبا هغه هلک الحمدلله پرون د کابل ورځ کور ته ورسېدو او د هغه ویډیو او دغه د لارې الحمدلله هغه پیدا شو خپل مور پلار او خپل فامیل ته هغه په خیر او خیرات ورسېدو نو الله تعالی تاسو ټولو ته اجر درکړي چې تاسې دغه شان د دغه شان افغانانو چې هغه ورک دي هغه په دې لاره باندې دغه شوي دي ته بالکل مړی ژوندی ورک دي د هغې غږ اوچتوئ او د هغې دا کوئ زه ټیک ټاک ملګرو ته بیا هم دغه ویم چې ما نه به نه خفه کېږئ ورونو زه ستاسې دغه وینم زه ستاسې باندې چې دا نیوکې کومه داسې نه چې زه ستاسې ټول خیم د اصلاح دپاره کوم زه دا وایم چې څه وشو هغه وشو فقط اوس ګوره یو خبره بله کومه ما ته بعضې ملګري وایي ته د عمران خان ډېر صفت کې وروره ما هر شي کې مثبت او منفي وي زه همیشه مثبت طرف ته ځم زه یو خبره کوم چې د پاکستان په 83 کالو تاریخ کې د پاکستان 83 کال په تاریخ کې د عمران خان غوندې سړی نه دی زه د دې راته ثبوت وایم که دا زما خبره غلطي تاسې ویوئ پرونه پورې چې ما به پاکستان ته غلام ویلي ما به پاکستان آرمي جنرالان کرنیلان یادول چې دا قاتلین دي دا خاینین دي دا د اسلام په دشمنان دي دا دی هغه دی پاکستان یو دروغ دی دا د اسلام په نوم جوړ شوی دی قانون دا دی همدغه د پی ټی آی والا نور ملګري موږ ته کنځلې کولې که نه به یې کولې نن خپله هغه دا وایي چې پاکستان یو غلام هیواد دی د پاکستان جنرالان چې دا د کرې ټټوان دي د دې دا سیاستمدار چې دا د امریکې په خوله کې نی پاسي دا چا وکړه دا کار دا دغه عمران خان وکړه مور دې کې نه داسې بچی دی راوړي
مور دې کېنې داسې بچی دې راوړي چې کوم شي موږ او تاسې غوښتنه کوله او کوم شي باره موږ مبارزه کوله خو هغه عمران خان هغه ولس هغه خبرې ورته وکړه ټول ولس په هغې باندې یقین وکړو زموږ او د هغې خبره سره یو شوه نور به اختلاف وي مګرم دا خبرې بالکل په ثبوت زموږ او ستاسې ورسېدي او عمران خان دا کار وکړو بل چا خو دا کار نه کو که نه بل چا خو دا نه ویل چې یاره پاکستان د غلام دی یا د پاکستان جرنیلان او کرنیلان چې دي خو ټول دغه شی تاسو ته اوپن کړو ټول تاسو ستاسې سرونه خلاص کړ نو خبره دا ده چې عمران خان سره به زموږ ته ډېرې توقعات و زموږ ته ډېر امیدونه و چې دی کله صدر اعظم و وزیر اعظم و نو هغه شیونه ته ونه کړی شو هغه تګینیم ته شته دی مګرم ښه کارونه یې ستایو چې یاره واقعي داسې کار یې وکړو د پاکستان په تاریخ کې چې د ټولو دنیا ته د پاکستان دا مخ کاره کړو د دې جرنیلانو دهشتګرو تروریستانو دغه د اسلام دشمنانو دغه مخې ټولې دنیا ته وښودو د پنجابي او د شهباز شریف او دغه بل چې شی د آرمي چیف چې دی دغه اوس د باجوا دی دهشتګرد دی د دغې مخې ټولې دنیا ته وښودو چې دا واقعي او دهشتګرد دی دا واقعي دغه جرنیلان کرنیلان چې دي دا قاتلین هم دي دا زورواکان هم دي دا غصبګر هم دي دا پیسې هم د دې نه وړي د پاکستان نه او دا جنګ په دې خطه کې هم دې شروع کړی دی نو دغه میسج زما الله خوشحاله آباد لره زما اواز هم خراب شوی لکه په سفر کې وم او د یورپ د ملګرو دپاره به انشاءالله د سپیشل د ټولو افغانانو دپاره ټولو پښتنو لرو برو دپاره به د مننې ویډیو هم کومه چې څومره عزت او څومره قدر یې ما ته راکړی ډېر زیات زه بالکل د هغې اظهار دلته نشم کولی خو سپیشل ویډیو به تاسو ته ډکوم په الله سپارمه زنده باد ټول افغانان زنده باد لر او بر یو افغان زنده باد د افغانستان دا درې رنګه ملي بیرغ چې څوک یې نه مني افغان نه دی خدای په امان